راشد خان وایي د امیر خان فلمونه مې ډېر خوښیږي. راشد خان چې له کله راهیسې په آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي، له هماغه وخت راهیسې نوموړی په خپله لوبډله کې یو نوموتی ستوری بلل شوی. دغه افغان لوبغاړی چې په دې ډېر خوښ دی چې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې برخه دی. نوموړی د جمعې په ورځ د راجستان رایلز لوبډلې پر وړاندې په لوبېدونکې لوبه کې غوره لوبغاړی هم ونومول شو. نوموړی د هند تجارتي لیګ د خپل سفر په اړه وایي: دا سفر مې ډېر ښه دی، اداره، لوبغاړي او روزونکي ټول ډېر ښه دي. زه ډېر خوشحاله یم چې د لکشمن لیدران، ټام مودي او نورو سره یو ځای یم. زه تل هڅه کوم چې له دوی ډېر څه نوي زده کړم او خپله وړتیا ښکاره کړم. زما هڅه به همدا وي چې خپله وړتیا همداسې وساتم. 20 کلن افغان لوبغاړی وایي چې په حیدرآباد کې دوی د لوبډلې مینوال ورځ تر بلې زیات شوي دي. هغه وایي چې مینوال له کرکټ سره ډېره مینه لري او د لوبو په اړه یې ډېر حساس دي. د حیدرآباد لوبډلې لپاره دوی د مینه او ملاتړ په زړه پورې ده او د همدوی ملاتړ دی چې موږ تل د هڅه کوو لوبې په لوړې جذبې ترسره کړو. راشد خان د حیدرآباد د بریاني وریجو په اړه هم خبرې وکړې. هغوی ویل چې دومره وخت نه لري چې حیدرآباد ښار کې ډېر وګرځي. هغه وایي: زما ډېر خوښیږي چې ښار کې وګرځم، خو دومره وخت نه وي چې زه بهر ولاړ شم. زه یو ځل په ښار کې یو شاپینګ مال ته لاړم او هلته مې د خپلو مینوالو ډېره مینه ولیده. هر چېرته چې لاړ شم نو بوټان، ساعتونه، بنیانونه او خنکاګونه ګورم. په ډېری ځایونو کې کله چې راشد خان بهر لاړ شي نو د مینوالو لخوا د سیلفي اخیستلو لپاره ځورول کیږي. هغه په دې اړه نوموړی داسې وایي: زه ډېر ساده ژوند تېروم او غواړم د خپل ژوند هر ساعت نه خوند واخلم او د راتلونکي په اړه هیڅ فکر نه کوم. دا زما لپاره ډېره ښه وي چې کوم شیان څنګه راځي هماغه ډول برخورد ورسره وکړم. خلک راسره په ډېرې ګرمجوشۍ او مینه مخ کیږي چې ما یې په اړه کله هم فکر نه وی کړی. حیدرآباد زما لپاره د دوهم کور په څیر دی. د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې لپاره د راشد خان ښه لوبه نه یوازې دا چې په هند کې د کرکټ مینوالو ډېره خوښه کړې، بلکې ځینې خلکو د دغه افغان لوبغاړي لپاره دا وړاندیز هم کړی چې دته دې د هند تابعیت ورکړل شي. په دې اړه هغه وایي: هو، ما دا خبره اورېدلې ده. فکر کوم ډېره خوندوره خبره ده. په اصل کې دا زما سره د خلکو د مینې څرګندونه ده. که رښتیا وایم ډېر خوشحاله یم. راشد خان هغه خوراکونه نه خوښوي چې ډېر ترخه یا هم له مصالحو ډک وي. په دې اړه هغه وایي: زه د حیدرآبادي خوراکونو ډېر مینوال یم. څو کاله مخکې چې دلته راغلی یم نو دلته مې بریاني وریجې وخوړې. ډېرې خوندورې وې، خو ډېرې زیاتې له مصالحو هم ډکې وې او زه ډېر ترخه خوراکونه نشم خوړلی. زما دلته مرغ او مغز مساله ډېره خوښیږي. د ورزش په اړه نوموړي وویل: ما ورزش د خپل ژوند برخه ګرځولې. ورزش مې تازه ساتي او دا راسره مرسته کوي چې پرمختګ وکړم او په لوبغالي کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړم. په حقیقت کې دا د ژوند لپاره یو چیلنج هم دی. راشد خان د فلمونو له کتلو سره مینه لري، په ځانګړې توګه هندي فلمونه یې ډېر ګوري. هغه په دې اړه وایي: زه د هندي فلمونو لوی مینوال یم، په ځانګړې توګه د امیر خان مینوال یم. دغه ډېری فلمونه ښه پیغامونه لري او د یو لوبغاړي لپاره پکې ډېر څه وي. هغه ډېر ښه انسان هم دی. زه وایم چې هر یو فلم چې موږ ګورو حتما داسې څه لري چې موږ ترې متاثره شو.